د جمعې ورځ خو نو په کندهار کې یو خاصه ورځ وي نو معنا سمه ده چې خلاصې سوي نه وي ذکره ورشواسې سمبوسې به څوک ځینې راواخلي سمبوسو دوکان دی د ذکره ډېرې خوښې دي او ذکره د هغه پلازې په منځ کې به مو داسې بوځم دا مسجد امام نه دی لیدلی د نږدې څه کنده دا نور بلاکونه هم لوېدلي دي یوازې هغه نه داسې ورته وګورئ څنګه ښایسته بلاکونه دي دا خو سم هغه د دغه دی هغه چیشي ورته وایي په کابل کې داسې معلومېږي لکه عمر ګلستان بلاکونه غواړم چې دلته په دې دښته کې د زویا او د ذکرا سره کښېنم څنګه ذکرا دغه ستا سمبوسه ده کیچپ پر خورې سمبوسه خورې وینې او ښه ګرم هم ده ذکرا وینې یو څه رڼا هم سوله د برق ساحې ته راورسېدلم ټوله بالاجي کورو ته سلامونه ستړي مسئ د جمعې ورځ مو په خیر بیا هم ورځ د جمعې ده د باندې راوتلي د جمعې ورځ خو نو په کندهار کې یو خاصه ورځ وي نو معنا ماشوم ځوان سپین ږیری ټوله راوځي د باندې نو زه هم د ذکرا او د زویا سره راوتلی یم نو زویا او ذکرا دواړه سمبوسه غواړي په اول سر کې نو اول به د دوی د سمبوسې کار وکړو هغه بعد بیا ګورو چې چیرې یو ګړی کښېنو ژاوله دې هم شته سمه ده اول به دوی ته سمبوسه راواخلو دلته مې ورځ د خدای دې وکړي چې خلاصې سوي نه وي ذکره ورشواسې سمبوسې به څوک ځینې راواخلي ډېر بیروبار دی ورباندې د ذکرا پر سمبوسو سمبوسو دوکان دی د ذکرا ډېرې خوښې دي او ذکرا خوښې دي نور نو نن یو څه وختي دی داسې ورته وګورې لمر لا ولاړ دی نو ذکرا سمبوسې دې راواخیستلې صحیح دی د هغه پلازې په منځ کې به مو داسې بوځم دا مسجد امام نه دی لیدلی د نږدې څه کنده داسې نه وي چې دا لاره بند دی د مرحوم حاجي صدرالدین اکا مسجد جامع یا نه ده بند خلاص د دې خوا دا نور بلاکونه هم لوېدلي دي یوازې هغه نه داسې ورته وګورئ څنګه ښایسته بلاکونه دي دې خوا ته اصلي نقشه خوندوره ده دا خو سم هغه د دغه دی هغه چیشي ورته وایي په کابل کې یا شرکاریان نه بل یا نور بلاکونه دي ښه بلاکونه دي شهرک ګلستان ده که چیشي ده عمر ګلستان داسې معلومېږي لکه عمر ګلستان بلاکونه جمعې ورځ ده ډېر احتیاط کول پکار دي بیخي هېڅ ته توقع نه کوې دی د هغې خوا راووځي ګرمه ده جمعې په ورځ خو ښه ګرمې ګرمې پخلي خلک یې ځینې رانیسي خوري یې یو ځای به کښېنو سمه ده ذکره غواړم چې دلته په دې دښته کې د زویا او د ذکرا سره کښېنم څنګه زویا نه مخامخ موټر کوي نه دا دا د کابل کندهار عمومي سړک دی نو دلته یو څه لمر شته یو ځای به ودرېږو موږ به چای وخورو زویا او ذکرا به یو ګړی بازۍ وکړي سپیان دي پروا نه لري صحیح ده دغه ولې نو لاندې نه تاکېږو په موټر کې کښېنو ځکه ماشومان بیا زکام کېږي موټر مخ مې دې خوا ته واړوئ چې یو څه دغه وکړو څه سیل به وکړو هغه ساحه به مې وینو نو
نو دوی به سمبوسې وخوري ذکرا ته یې سمبوسې وخورئ موږ به چای وخورو ښه زوڼې به مال زه راواخلمه د یاده مې ووتل کره دغه ستا سمبوسه د کیچپ پر خورې بې کیچپه خوند نه درکوي خپل ځای لري هغه کیچپ هغسې ور خلاص کړي راکه زه ورښکاره کړم دا ستا سمبوسه وم ذکرا دغه ښایسته سمبوسه خوري وینې او ښه ګرم هم ده ذکرا او تازه یې پخ کړې ده نو دغه وضعیت سو لمر ولوېدی ښه شاوخوا مکمل ورونه بل دي وینې د لمانځه وخت سو هرې خوا ته اور بل دی وینې دې خوا ته بل دی نو اور بل وی کټوي باندې ښه نو موږ د لمانځه وخت دی لمونځ کوو چې لمونځ مو وکړی بیا به ګورو چې د دې ځایه څه ځو که څنګه کوو ځکه دلته نو بالا تاریکه کېږي شی نشته خالي دې خوا ته دا یو پټرول پمپ دی کابل کندهار پر عمومي سړک د هغه ګروپان لګېږي نور نو د هغه جادې دي د هغه ګروپان لګېږي هغې خوا ته به بل لمونځ وکړو راکړه دا مسله نو حرکت مې وکړی د دې ځایه څخه بجې دي 5:45 وختي دی نو داسې د رڼاو خوا ته به ولاړ شو داسې راځئ چې د رڼا په خوا کې څه کیسې دي اور بل دی وینې نو دغې ساحې ته راورسېدلم اوس نو د وتلو پر لاره باندې د اګزیټ پر لاره باندې داسې حال یې چې بیخي سړی پر ځان اریان کړي نو که بله شارټکټ لاره پیدا کړم هلته بیا تاریکۍ نو مجبور یم پر دغه عمومي لاره ولاړ شم او ارام داسې په دا یخ کې چالانه ده اوس وینې یو څه رڼا هم سوله په برق ساحې ته راورسېدلم دا روان دي دا ټوله بالاجي کورو ته جمعې په ورځ نو ټولې فوارې لګېږي یو هم نه یې بنده بل یخ هم دی په یخ کې بیا ماښام چې سي بیا وختي سره ځي خلک په دوبي کې نو بیا داسې وي چې تر ډېره خلک ناست دي جمعې په ورځ بیا داسې وي چې پر اکثریت سړکانو باندې برق وي رڼا یې خو د عمومي سړکانو ګروپان چې دي هغه تېز دي تر دا فرعي کوڅو ذکرا دیم چې ډېر وخت په موټر کې پاتې شي سره خسته شي والا جنجال شروع کړي یو څه مې د رشه ځان وایستی خو بېرته مجبوره یم چې ځان ور واچومه بیروبار ته
تیزی به تیزی ماټې مې داسې یو ساحه پیدا کړه چې یو څه بیروبار کم دی نو زه د کور لپاره یو څه سودا راخلم د جمعې په ورځ داسې سودا را تکلیف وي ځکه کم ځایو کې چې په کم ځایو کې چې ته ګرځې هلته بیخي موټر وار نه کېږي ته به یو څه مستې را واخلمه پیشانې به چیرې ذکره پیشانې به بس نو سودا مې را واخیستله داسې ورته وګورې دی موټر لین ته هېڅ سره خیږي نه موټرسکلان موټران نو بیخي پر سر را درد کوي نو نور روان یم کور ته نو بیا به سبا خبرې کوو نو تر سبا ښه وخت د الله په امان